السلام علیکم فرینډ، څنګه یې؟ خیر دی. نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته کین ماسټر کورس خو تاسو څنګه کولی شئ چې په ډېر اسانه طریقې سره د کین ماسټر کورس زده کړئ. اوس به ډېر ټایم نه اړوو، ځو به د ویډیو په طرف. سمپل به تاسو ورشئ، په خپل موبایل کې به کین ماسټر اوپن کړئ. کین ماسټر هم چې اوپن کو، دلته به تاسو ته 4-5 6 اپشن راشي. په دې کې د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړول دي، د انسټاګرام دپاره، د فیسبوک دپاره. فرض کړئ زه د فیسبوک دپاره ویډیو جوړوم، را پهله نمبر چې کوم دی را به زه نیکسټ کړم. دا مې چې نیکسټ کړو، دلته به زه خپل یو تصویر راوالم. دلته زما نه خپل یو تصویر غواړي. فرض کړئ په دې تصویر باندې زه ویډیو جوړوم. دا تصویر باندې به کلیک واخلئ، پرې منځني باندې به کلیک واخلئ. دا به لږ غټ کړئ د سکرین. دې نه بعد به تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ کړي د یوټیوب نه، بلیک سکرین، ګرین سکرین ما ډاونلوډ کړي دي. سمبل به تاسو راشئ، په دا لیر نشان دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې چې کلیک واخیستو، پهلا نمبر به یو آپشن راشي میډیا. پرې میډیا باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو ډاونلوډ کړي، فرض کړئ ما ډاونلوډ کړي دي دا ویډیو د فرض کړئ. په دې باندې مې کلیک واخیستو، په ویډیو باندې مې چې کلیک واخیستو، په دې کې به لږ لاندې راشئ. بلیډینګ، په دې بلیډینګ باندې تاسو کلیک واخیستو، په دې کې به یو 4 نمبر باندې یو آپشن راځي سکرین. په سکرین باندې تاسو کلیک واخلئ. دې نه بعد به دا تصویر د ویډیو عمره برابر کړئ. دا هم چې برابر کړو، دا تاسو کتی شئ. دا ویډیو جوړه شو. اوس تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل تصویر باندې شاعري ولګوئ. فرض کړه دا ویډیو زه اوس کټ کوم، په دې تصویر باندې زه اوس شاعري لګوم. دا ویډیو مې ترې ډیلیټ کړه. په دې لیر باندې مې چې کلیک واخیستو، په دې کې به لږ لاندې راکوشئ، په دې ټي باندې. په دې باندې تاسو کلیک واخیستو، دلته به اوس تاسو په انګلیش کې هم لیکلی شئ، په اردو کې هم لیکلی شئ. فرض کړه زه اوس په دې باندې یو شعر لیکل غواړم. دا شو. دا زه اوس څنګه ډیزاین ته اړولی شم. په دې ای باندې مې چې په دې ای باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې کې به اوس تاسو له دا راځي دا ډیزاین. فرض کړه زه دا ډیزاین سلیکټ کوم، په دې باندې مې کلیک واخیستو. دا تاسو کتی شئ. دا زه اوس څنګه کولی شم چې دا لیکل چینج کړم، کلر چینج کړم د لیکلو. د قینچي نه دې خوا دا سپین نشان دی، په دې باندې تاسو کلیک واخیستو. په دې کې اوس تاسو ته کلرونه ښیي. تاسو د خپلې مرضۍ ښایسته کلر شئ لګولی په دې باندې. فرض کړه دا کلر شو، دا تاسو کتی شئ. دې نه بعد تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل په تصویر نه ګول نشان تاو کړئ، غش یې ورته وکړئ. په دې لیر باندې تاسو کلیک واخلئ، په دې باندې دا تاسو کتی شئ. دې نه بعد دا چینج کولی هم شئ، دې کلر هم شئ چینج کولی. دا و نننۍ زموږ ویډیو. که ویډیو هم خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ. او چې زموږ دا چینل چا نه سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ دا چینل ورسې ضرور سبسکرایب کړئ.